عادل مراد عادل صاحب له بلنه شروع شو خپل کلام وروي عادل مراد عادل صاحب فراق صاحب د پسې تیار اوسېږي فراق صاحب تیار وي ټولو ښاغلو مېلمنو ته هرکلی وایم د غزل نه وړاندې به یو دوه شعره ویمه چې د وخت مقابله کې په فریاد شي چې د وخت مقابله کې په فریاد شي او مړ بهتر دی چې نوم نامرد یاد شي چې د وخت مقابله کې په فریاد شي مړ بهتر دی چې نوم نامرد یاد شي او د بېننګه زلمي ښه د توره پیغله د چا کور خو به ملګرو پې آباد شي او د غزل مطلب ده چې سره خپلو کې د ماد زړونو پیوند پیدا کړي چې سره خپلو کې د ما زړونو پیوند پیدا کړي او خدای دې په دې سیمه یو داسې هنرمند پیدا کړي او شعر دی چې سره خپلو کې د ما زړونو پیوند پیدا کړي او خدای دې په دې سیمه یو داسې هنرمند پیدا کړي او شعر دی چې خدایا خټکو کې یو بل خوشحال خان وزېږوه خدای خټکو کې یو بل خوشحال خان وزېږوه خدای د حمید او د رحمان غوندې مومند پیدا کړي او شعر دی چې خدایا پیدا کړې داسې مور د پښتونخوا په سیمه خدایا پیدا کړې داسې مور د پښتونخوا په سیمه چې باچا خان او ایمل خان غوندې فرزند پیدا کړي او شعر دی چې په هره خونه په هر کور کې دا دعا کومه په هر خونه په هر کور کې دا دعا کومه خدای دې په شان لکه ملاله د میوند پیدا کړي او شعر دی چې په دې ویرجن په دې غمجن دې غم لړلي ژوند کې په دې ویرجن په دې غمجن دې غم لړلي ژوند کې د یار مسکا راکړي امید د نوي ژوند پیدا کړي او شعر دی نری باران سکڼې ماښام یار او دا ډک جامونه نری باران سکڼې ماښام یار او دا ډک جامونه سمه مزه پیدا کړي یسا کې سم خوند پیدا کړي او مطلب ده په معذرت سره نری باران سکڼې ماښام یار او دا ډک جامونه سمه مزه پیدا کړي یسا کې سم خوند پیدا کړي او اخري شعر دی په معذرت سره عادل زار را روان کال له به روژه ونیسي عادل زار را روان کال له به روژه ونیسي او سم د ګني غوندې خواږه به بند په بند پیدا کړي مننه